دریم مذهب all over the world لوی مذهب هندویزم دی. نږدې 1.2 بلین فالوورز پر ایمان لري. دا مذهب ډېر پخوانی دی. شاوخوا 4000 کاله مخکې د هند په سیمه کې پیل شو. د نورو مذهبونو په څیر دا یوازې د یو کس له لارې نه دی پیل شوی، بلکې د زرګونو کلونو دودونو او د عقایدو مجموعه ده. د هندویزم مهم مقدس کتابونه ویداس، اپانشادز، بابوا ګیتا دی. د دې مذهب مهم عقاید دا دي: د کرما قانون، یعنی د انسان عملونه د هغه راتلونکي ټاکي. د ری انکارنیشن باور، یعنی روح د مرګ وروسته بیا په بل وجود کې پیدا کیږي. د درما اصل، یعنی د سم او اخلاقی ژوند له لار ډېر هندوان ګڼ خدایان پیژني، خو ځینې یې باور لري چې ټول خدایان د یو لوی ځواک بڼې دي چې براهمن بلل کیږي. نن ورځ هندویزم په ځانګړي ډول په انډیا او په نیپال کې ډېر پیروان لري او د دې دین اغیز د نړۍ فلسفي، کلچر او سپیریچولیټي کې هم لیدل کیږي.